عزیزانو ډیر خطرناک دور کې ماته زندگی تیرو. سلیمان علیہ السلام په زمانه کې سرکش شیاطین هغه قید کړیو، سمندر ته غورځولیو. اهل نظر وای چې هغه شیاطین، هغه شیطانان، هغه د ابلیس اولاد اوس آزاد شوی دی. غنی لږ سوچ وکړئ، نن مسلمان د قرآن تلاوت ته زړه کېږي خو کولی نشي، جمعات ته د راتلو زړه کېږي نشي راتلی، ښه کارونه کولو اراده لري کولی نشي، د بد کارونو نه بچ کېدو کوشش او اراده لري، کوشش کول غواړي خو کولی نشي. ولې هم داسې طریقې سره د مسلمانانو په ذهن باندې په زړونو باندې کوشش جاری دی چې باوجود د دې خواهش چې مسلمان سم مسلمان جوړ شي نشي جوړېدی. باطل د طرف نه، کافر د طرف نه، ابلیس د طرف نه انتهایی حد درجه کوشش دی او مسلمان بیده پروت دی. زما مسلمان رور چې نن پاسی هغه د کلمې ویلو نه مخکې خپل موبایل اوچت کړی چې ما پرون تصویر اپلوډ کړی، څومره لایکس پې راغلی، څومره خلکو پې کمنټ کړلی، څومره خلکو زما تصویر خوښ کړلی، څومره خلکو زما تصویر شیر کړلی، څومره خلکو ما ته ښه ویلي، څومره خلکو ما ته مشورې راکړلي. مسلمان جومات ته رستو ځي، اول نه خپل موبایل چک کوي. دا د کافر تبلیغ دی، د یهود نصارا تبلیغ دی. زما خواص ته، زما عوام ته دا خبر رسول الله او زما ستا ذهن سازی دا کړله چې کله سړی اوده کېږي نو هغه ټیم موبایل ګوري ګوري سترګې پټې شي، او چې پاسي نو اولنی لاس د هغه موبایل ته رسیږي. عزیزانو ډېر مکار دشمن سره مخامخ یو، نوم ابلیس دی او زما ستا په دل و دماغ باندې محنت کوي. نن رجوع الله ته وکړئ ګنې بیا به ډېر زیات خفه یې. زما ستا نسلونه نن تباه کېږي، زما ستا نسلونه نن تباه کېږي. ما تا ورته وګورو او څه کولی نه شو. ولې په ما تا کې دومره خوروا نه دي پاتې، ما تا کې د اسلام هغه روح موجود نه دی، کوم روح سره چې یو مسلمان، یو ایماندار، یو مؤمن د کفر، د ابلیس او د شیاطینو مقابله کولی شي. خدای خاطر وکړئ، نن قرآن سره جوړه وکړئ. عزیزانو دجالی دور دی، وای د دجال راتلو نه به مخکې دغه شیاطین آزاد شي. نن آزاد شوي دي اهل نظر وي. نن دنیا په فتنې کې مبتلا ده، په دې کې ډېر غټ کردار د دې میډیا دی عزیزانو، غټ کردار د دې موبایل دی عزیزانو، غټ کردار د هغه خلکو دی چې د دین لبادی اچولي، دا ځان ته سکالر وي، د قرآن خلاف، د اسلام خلاف خلکو ته ذهن سازي کوي. یو عام عامي سړی په دې خبره نه پوهېږي، هغه خو دې ته ګوري چې دا ښه سړی دی، د دین خبره کوي. یو سړی په موبایل کې، په یوټیوب کې، په ټي وي باندې راځي ډانسونه کوي، هغه خو د هر چا بدي شي. یو سړی راغلی هولیه یې د انګریز ده، په پین شرټ کې دی، ویښته یې د انګریز مطابق دي، ګیره د انګریزانو په شانې ده، او خبره د اسلام کوي. خلک وایي زه لږې خو واوره، هغه اصل کې حقیقت کې د ابلیس نمایندی. خلق د اسلام نه اړوي، صادر د اسلام اچولې، صادر یو د دیني رهنما اچولې، خو حقیقت کې خلق د اسلام نه اړوي، د طاغوت په لارې باندې رواني. نن داسې عجیبه عجیبه فتنې راغلي عزیزان. خپل د اولاد فکر وکړئ، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خپل ځان او خپل اولاد د جهنم د اوره بچ کړئ. نن کو قرآن تعلیمات ما ته حاصل نه کړه، قرآني تعلیمات خپل اولاد ته ور نه کړه، د قرآن او د حدیث په لارې باندې ما ته لاړ نه شو، خپل اولاد ته هم دا لاره ونه ښودله، یوه ورځ د بلې نه بدتره را روانه ده. هره دویمه ورځ د درېیمې نه ډېره سخته را روانه ده. هره درېیمه ورځ د مسلمان دپاره، د ایماندار دپاره، د مؤمن دپاره ډېره مشکله را روانه ده. عزیزانو نن ما ته وینو خلک د جومات مذاق وړاوی که نه وړوي، نن خلک د علماو توهین کوي که نه کوي، کوي که نه کوي. په دې فیسبوک باندې په میډیا باندې تاسو ګورئ، د علماو تصویر سره د سپي سر لګولی، د خره سر یې لګولی. تاسو لیدلی داسې تصویرونه؟ تاسو لیدلی داسې تصویرونه؟ دا کفر نه دی بل څه شی دی.